السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا تاسو څنګه کولی شئ د خپلو کورونو برق مصرف د 100% څخه 30% ته راکم کړئ، یعنې د لوړ مصرف څخه کوچني مصرف ته کم کړئ. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. د دوه ډیسي مهمو پاور سپلایانو په واسطه باندې تاسې کولی شئ د خپلو کورونو د برق مصرف او بیل دوستانو دا راکم کړئ د 100% څخه 30% ته، چې دا دواړه ډیسي پاور سپلایانې عبارت دي. اول SMP-S ډیسي پاور سپلای او RPS پاور سپلای څخه، چې د SMP-S پاور سپلای فل فارم دی سویچ موډ پاور سپلای، او د RPS پاور سپلای فل فارم دی ریګولیټر پاور سپلای. د دې دواړو پاور سپلایانو په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې د خپلو کورونو د برق بیلونه دا د 100% څخه 30% ته کم کړئ. د دې طریقه داسې ده دوستانو، کله چې تاسې دا طریقه په خپلو کورونو کې عملي کول غواړئ، نو اول به تاسې د ټوټل برقي وسایل چې تاسې په کور کې استعمالوئ او دا په AC 220 وولټ باندې کار کوي، دا به دوستانو ټوټل لرې کوي، یعنې مکمل به دا لرې کوي. او د دې په ځای به ډیسي برقي وسایل چې په 12 40 46 او 48 باندې کار او فعالیت اجرا کوي، دا به نصب کوي. او د دې نه وروسته به دوستانو تاسې دا دوه ډوله پاور سپلایانې دي چې SMP-S او RPS پاور سپلایانې، دا هغه پاور سپلایانې دي چې AC 220 برق دا په 12 40 46 او 48 ډیسي برق باندې بدلوي. او دوستانو، د 5 نه نیولې تر 50 امپیر پورې په دې کې موجود دي. او تاسې کولی شئ خپل هر ډول ډیسي برقي وسایل، کاغه د های امپیر والا وي یا د لو امپیر والا وي، په دې باندې وچلوئ. چې دا ډیسي برقي وسایل عبارت دي د واټر پمپ، واشنګ ماشین، پکیب، راډونه، بلپونه او داسې نور برقي وسایل. تاسې کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ او دې ته دا دوه ډوله ډیسي پاور سپلایانې نصب کړئ او د خپلو کورونو د برق مصرف او بیلونه دوستانو دا راکم کړئ د 100% څخه 30% ته. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ډیسي مهمو پاور سپلایانو په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، در سره لایک او شیر یې کړئ. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.